کچری ستاسو ډیر زیات ګیس جوړیږي یا د دې سره کله هم چې تاسو خوراکو کې هغه خوراک ستاسو زر نه ازمیږي او ستاسو په معده باندې بوج اچوي او د دې سره ستاسو خېټه پړسیږي د خوراک نه بعد او د دې سره ستاسو په خېټه کې اوازونه ځي نو دې ټولو ختمولو د لپاره صرف یو داسې سیز تاسو ته خیم چې کېدای شي داسې ستاسو په کچن کې هم موجوده وي او دا سیز دا ټول علامات ډیر زیات کموي کچری تاسو په دې طریقه باندې استعمال کو کومه طریقه چې زه درته خیم نو دا سیز د اجواین تخم دی او اجواین په تخم کې دنه تایمول ورته ویل شي هغه وی پکې دنه نو د انسان په معده کې هغه تیزابیت کم چې خوراک ازموي او د دې سره هغه انزایم کم چې خوراک زر ازموي د هغه په پیداوار کې دا تایمول ډیر زیاتواله راولي نو کله هم چې تاسو د استعمالوي نو تاسو به دا په دې طریقې استعمالوي چې د اجواین تخم نه به تاسو پاوډر شان جوړ کې او دا به تاسو د خوراک نه نیمه غنټه بعد سحر یو چمچ استعمالوي او یو چمچ ماښام استعمالوي او دویمه طریقه دا ده چې دا اجواین تخم تاسو به 2 چمچ په یو ګلاس اوبو کې واچوي او د دې ګلاس اوبو به تاسو اوخټ کوي او دا غې نه بعد بیا تاسو دا فلټر کې او کله چې دا فلټر شي نو د خوراک نه بعد تاسو 2 ټیمه بیا دا وبس کلی شي نو دا یو هومیوپیتیک ریمیډي او د دې استعمالولو څه نقصان نشته دی نو دا شان تاسو د صحت په اړه او تاسو د پارامډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او کچری دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرندز سره شیر کړئ شکریہ الله حافظ